په دې مبارکه روژه کې د ارباز خان ښځې خوشبو کوم کارونه شروع کړي دي؟ که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ او هیر مو نشي چې پښتون ټایم چینل در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ. دوستانو د روژې مبارکه میاشت یوازینۍ میاشت ده چې مسلمانان پکې له بل هر وخت څخه په دې میاشت کې د الله جل جلاله عبادت او اطاعت ډیر کوي او ورسره له ګناهونو څخه هم ځان ساتي. خو په دوی کې بیا داسې خلک هم شته چې هم خپله روژه خرابوي او هم د نورو. هغه داسې چې تاسو خو به خوشبو او ارباز ډیر ښه پیژنئ چې ډیره زیاته فحاشي کوي. که غواړئ چې د ارباز د ښځې خوشبو نو د هغې پنجابي فلمونه په یوټیوب کې سرچ کړئ. خو دوستانو خوشبو په روژه کې هم دا کارونه پرې نه ښودل او په روژه کې یو سټیج شو شروع کړې ده او دا شو په لاهور کې هره شپه د شپې په 10 بجې کیږي. دوستانو د هغې شو ویډیوګانې که وکتل شي نو بیخي به حیران شي ځکه چې ځینې خاص اندامونه یې پکې پټ کړي او نوره پکې ټوله بربنډه ده او نوره هر څه پکې ښکاري. له پنجابیانو څخه خو هیڅ ګیله هم نشته ځکه هغوی روژه هم خوري او بیا د روژې په خوړلو باندې هیڅ شرم هم نه ورځي. خو خوشبو د ارباز خان داسې یو پښتون عزت ده چې همیشه په پښتو فلمونو کې خلکو ته د عزت او غیرت خبرې کوي خو بیا په ریل لایف کې د پیسو ګټلو لپاره خپل عزت داسې لیلاموي. زموږ دا ویډیو شاید زموږ د چینل له ادرسه تر ارباز خانه پورې هم ورسیږي. ارباز خان ته زموږ دا خواست دی چې په دغو پیسو ته هیڅ هم نشي کولی ځکه دغه پیسې حرامې دي. دوستانو دغه خلک به څنګه پښتنو ته پښتو کلچر او پښتو وروښيي او څنګه به پښتو معاشره ښه شي. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. د ویډیو په اړه که څه ویل لرئ نو موږ ته یې په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم.